علما لیکي چې دا په مدینه منوره کې نازل سوی دی. خو وروسته د سورة فلق نازل سوی دی، که څه هم دی مدني دی، خو یو روایت داسې هم راغلی دی چې دا مکه‌یي دی، په مکه شریفه کې نازل سوی دی. او د دې مبارک 6 آیات دي، 6 آیات لري، 6 کلمې لري، 7 حرفه په دې آیات سورت مبارک کې موجود دي. فضیلت هغه فضیلت دی چې ما په سورة الفلق کې ووایه. قلت ووایه او نبي علیه السلام مبارک اعوذ د پناه غواړم برب الناس، په رب سره د دې ټولو خلکو. ملک الناس، زه پناه غواړم په باچا سره د دې ټولو خلکو. الهی الناس، زه پناه غواړم په اله سره د دې ټولو خلکو. دا درې سره صفات د الله جل وعلا دي: ربوبیت، باچهی، الوهیت. په دې کې دا خاص دی رب جل وعلا. باچهی اصلي هم ده، رب چې دی هغه یوازې الله جل جلاله دی، اله چې دی هغه الله جل جلاله دی. ځکه چې رب د هر شي دی، باچا د هر شي دی، او اله د هر شي دی، نو دا معلومه سپل فجميع الاشیاء مخلوق له. ټول اشیاء مخلوق دی رب جل جلاله لره، مملوکه مملوک دی رب جل وعلا لره. من شر الوسواس الخناس، پناه غواړم په رب سره د خلکو، په باچا سره د خلکو، په اله سره د خلکو، د شر څخه د وساوسو د دې خلکو. خناس، خناس دې ته وایي چې تیښته کوي د شر څخه، د وسواس، د وسوسو، د خناس شیطان. کم وخت چې ذکر الهي ته شروع کړي دی ستا د زړه څخه تیښته کوي. کم وخت چې انسان غافل سي دی پر کښېني بیا وسوسې ورچي. نو کم وخت چې یو څو انسان ذاکر نه وي، ذکر الهي نه کوي، نو دغه شیطان وایي خپل لاسونه ولمن خورا پراخه کړي وي پر زړه د انسان، بیا نو سم فکر ته لا دی نه پرېږدي، بلکې غلط فکرونه د ده په زړه کې ورچ. الشیطان جاثم على قلب ابن آدم، شیطان ناست دی پر زړه باندې د ابن آدم. فاذا سهى، چې دی غافل سي، سهو سي، غافل سي، وسوسې ورچي. او کم انسان چې ذاکر انسان یې ښه نه ساده شیطان ځینې تیښته کوي. نو نسته یو انسان مګر هغه خدای پاک په ده سره یو قرین، یو ملګری د شیطانانو هم مقرر کړی دی. صحابه پوښتنه کوي چې تا سره هم ستا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ نبی علیه السلام و مګر الله جل وعلا زما سره کومک کړی دی پر دې باندې چې پر ما باندې په اسلم اسلام راوړی دی یا تسلیم سوی دی. نو وسوسې د شیطانانو ډېرې دي، رقم وسوسې. یعنی نبی علیه السلام مبارک په اعتکاف کې دي، د ده کوروالا صفیه رضی الله عنها د ټولو مسلمانانو مور، هغه د نبی علیه السلام پوښتنه کوي. خو چې کوم وخت ځي نبی علیه السلام مبارک د کور د دروازې پورې ملګرتیا کوي، 2 نفره د انصارو تېرېږي. نبی علیه السلام مبارک ته یې وکتله، خو روان دي. نبی علیه السلام مبارک پسې ورچابک شو، ورغږ یې کړله، ولعلى رسلکما، پر خپل ځای ودرېږئ. هغه چې ودرېد نبی علیه السلام مبارک ورته وایي دا صفیه بنت حیي ده، یعنی دا زما کوروالا ده چې تاسې یو بل فکر ونه کړي. صحابه وویل سبحان الله یا رسول الله، پاکي د خدای، موږ پر تا بد ګمان کوو. نبی علیه السلام مبارک ان شیطان یجري من ابن آدم مجرای دم، دا شیطان چې دی تک کوي په اعضای کې د وینو د زوی د آدم، چې دا وینه په څومره نازک ورګو کې ځي، په هغه ځای کې دا شیطان هم تک کوي، هلته تا ته وسوسې در اچوي، غلطې پوه کوي. نو په دې وجه باندې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په دې انسانانو پیدا ګوره هغه تهمت او هغه شی دفع کول. نو دفع د اتهام به سړی کوي د خپل وس طاقت پر. داود علیه السلام ویل خدای داسې همسایه څخه پناه غواړم چې ټول زما سره عمر زما سره نیکۍ ویني، هغه پټوي، او که یوه بدي وویني بیا نو ډېره یې افشا کوي چې دا سړي داسې بدي کړې، داسې بدي کوي، داسې کوي، داسې کوي. داسې حالات یې اوس موږ ټول عمر ستا په بدۍ پسې دی سرک وي، کله او خپله دی د غوږو پرې غرق کړي په بدیو کې،
چې کله ستاسو یو خطا وویني نو انبیا د خدای پاک په موږ نه یو، نو انبیا پاک دي، هر سړی یو ګناوې لري، خو سړی به خپل خدای پاک ته زارۍ کوي، خپلې چټلي به د ځانه لرې کوي، داسې نه چې د بل چټلي دی لا پر ځان پسې موږ. نو دا شیطان کافر وسوسې اچوي، دی ته خناس شیطان وایي چې دا پر زړه د ابن ادم ناست وي چې کوم وخت انسان غافل وي، دا شیطان یې نه پرېږدي. الذي هغه څه شیطان یوسوس چې وسوسې اچي په صدور په سینو کې الناس د خلکو، دا من الجنه چې د انسانانو څخه هم دي، من الجنه چې د دغه جنیاتو څخه هم دي، والناس د انسانانو څخه هم دي. دا دواړه وسوسې اچوي و انسان ته. انسان هم دغسې خبرې سړي ته کوي، هغه د خبرو اثر ستا پر زړه باندې راسي، قرار تا تابع کړي، غلا در باندې وکړي، قرار تا تابع کړي، بد سړی دی تا تابع کړي، هغسې غلط کار در باندې وکړي لکه دی چې وي. خپل غلط کار ته دی مشروعیت ورکوي، دا انسي شیطان پر غلطه لار روان دی، دی هغه ته مشروعیت ورکوي، تا هم په دې باطل راګډوي، یا بل هم راګډوي، یا بل هم راګډوي. دا هغسې شیطان دی. شیطان خو باطل دی، نو تا ته وسوسه درځي که را په تا باطل کارونه کوي. انسي شیطان هم داسې خپله غلطه لاره داسې معرفي کوي چې زه ډېر ښایسته لاره ده زما، زه ډېر صفا سړی یم او دغه لاره ده، راځه ته هم راسره ګډ سه. نو دا که د پیرانانو څخه وي او که د انسانانو څخه وي، نو زه پناه غواړم د دې څخه. نو ډېر احتیاط پکار دی، د بد ملګري سره به سړی نه کښېني چې هغه در دا شیطان وایي بدتر دی. شیطان خو د هغسې یې وسوسه در اچوي، مګر دا په خبرو دې لیونی کوي، خبرې درته کوي، درته وایي. نو پر دغه ځای باندې قرآن عظیم پای ته ورسېدی. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الله جل وعلا د هر حرف زموږ ستاسې څخه په قبول حسن راسه قبول کړي. دا خو موږ نه وو چې دغه ترجمه او تفسیر موږ د دې قرآن وکړو، مګر دا په خاص او خاص کومک د رب جل وعلا در دې حده موږ تاسې راورسوي. او الله جل وعلا دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او الله جل وعلا دې موږ ټولو ته د قرآن شفاعت را نصیب کړي، او الله جل وعلا دې موږ تاسو ته په دې زندګۍ کې اتباع د قرآن را نصیب کړي چې موږ تابع د قرآن سو. نبي علیه السلام بارک وایي په تاسو کې دوه شیان پرېښي دي، که منګولې په ټینګې کړلې لن تغدلو ګمراهان به نه سي. یو کتاب الله دی، کتاب د رب جل وعلا دی، بل وعترة اهل بیته، زما دوستان د اهل بیت زما دي، کوم په دې دوه منګولې ټینګې کړي تاسې به ګمراهان نه سي. دا خبره ته اوس په چا ومنل، پر خوله یې در سره نه راوړي چې اهل بیت د سیدانو سره سخت دشمنان، هغه نه راوړي دغه خبره پر خوله باندې، نه یو حدیث د دوی په فضایلو کې بیانوي، بلکې بد پسې وایي چې سره ټینګې کړي چې نور یې پسې ټینګ کړي، ځان کافر کوي در سره. دونه حسد یې ښکاره کړی د دې سیدانو سره. نو اداب د قرآن دا باید سړی چې قرآن مو وسې زده کړي د ځانه سره یې وساتو، تلاوت یې کو، تفسیر یې کو، ویې ګورو. قرآن چې دی زموږ تاسو دپاره دا حجت دی، کامیابي ده، او دغه قرآن موږ دپاره تاوان هم ګرځي. نو په دې وجه باندې اول اداب د قرآن سره دا دی چې د قرآن احترام به څوک کوي، تعظیم د قرآن به کوي، په بې اودسیا به لاس نه وروړي. بل څوک چې قرآن وایي اول باید مسواک ووایي. او بل تلاوت د قرآن باید په ناستې وکړي، داسې نه وي چې ته قرآن وایي تکیه یې کړې وي. بل چې قرآن څوک وایي دا اداب دي چې ښه ښایسته کالي څوک واغوندي، بین د خولې کالي به نه اغوندي. دا قرآن یو ملګری دی ستا، ډېر باعظمته ملګری دی ستا. نو د باعظمته ملګري د یو قمندان سره سړی په خولنو بیونو کالو باندې نه ګرځي، نو د قرآن سره به هم په خرابو کالو باندې ته نه ګرځي. او دغه رقم څوک یو قمندان ته ورځي، په ملوکو ته ورځي، په خواپاکو کالو ورځي. نو قرآن چې دی هغه در دې ټولو معظم دی، باید په خواپاکو کالو سړی قرآن تلاوت کړي. بل باید مخ پر قبله سړی باندې قرآن ووایي، ځکه جهتونه خو شپږ دي، هغه ښه جهت چې دی هغه مخ و قبلې مبارکې ته دی. او بل سړی باید کوشش وکړي چې ارژمۍ د ځانه څخه لرې کړي په وخت کې د تلاوت د قرآن، ځکه د ارژمۍ چې دا هم د شیطانه څخه ده. او بل دا دی په شروع کې اعوذ بالله و بسم الله شریفه باید مؤمنان ووایي، دا ضروري امر دی. او چې شروع دې په قرآن وکړه باید یو خبره بې له سخته ضرورته باید بیا خبره پکښې ونه کړي. او قرآن په ښه ترتیل او تدبر سره باید وکړي،
دې ته ناوخته دی که څومره کینه غواړي بس یې بله رااخلي. او چې پای ته دې ورسوي صدق الله العظیم وبلغ رسوله الكريم وانا على ذلك من الشاهدين، داسې کلمې ووایه. او قرآن باید پر خپل ترتیب باندې وویل سي چې اول الم تر کیف شریف دی، بیا لیلاف قریش دی، بیا داسې ونه ویل سي چې اول لیلاف قریش سورت وایه، دوم الم تر کیف شریف وایه، داسې منکوس بیا نه وایه. او قرآن چې کوم ځای کې ته سجدې باید خواپاکی او لوړ ځای وي هغه. او که دې پر یو ځای لیکل وي پر یو تخته باندې په ناوړو باید هغه توري هغه حرفونه پاک نه کړي، بلکې په خواپاکو اوبو هغه پاکه او بیا هغه اوبه په خواپاکې لوښو کې واچوه او په قصد شفا یې وچښه، خدای پاک به تا ته شفا درکړي. او که دې دا هم نه کول نو په یو پاک ځای کې باید شخ کړي. او باید قرآن عظیم چې ته سترګې و حواس دې مکمل مصروف وي په دې قرآن سره، ځکه دا د سترګو حصه و عبادت دی. او فکر چې د هغه رقم په تفکر سره دا کوي، دا ستا د فکر و دماغ عبادت دی. او ځکه نبی علیه السلام مبارک پر افضل عبادت امتی قراءة القرآن نظرا، افضل د عبادتو زما د امت هغه تلاوت قرآن دی، خو نظرا چې ورته ګوري په کتو سره. او د قرآن شریف په خوش اوازی سره وایاست، په د غزلو پر طرز بیا نه وایاست. او په بازار کې به قرآن نه وایاست. او په داسې مجالسو کې چې هلته سفها و بېعقلان وي، ته قرآن ورته وایې هغه بجلي کوي، مردکې کوي، ورکې کوي، بله کوي، فساق و فجار دې غوږ نه ورته نیسي او ته ورته ګډې ایاتونه ورته وایه. او په تلاوت سره د قرآن به سوال د خلکو څه نه کوي چې د ایاتونه وایي، پیسې د خلکو څه جذبوي په دغه ایاتو سره. او پر مځکه باندې به قرآن نه لیکي، پر جوالو به هم نه لیکي. حتی بعض علما په مسجد کې لا هم پر جوالو نه دي سي چې څوک لیکي، خو بعض علماو جواز ورکړی. نو د خپل ځان څخه به کتاب د قرآن سړی نه دغه کوي. بل دا دی چې دا قرآن عظیم ختم څوک کوي، څوک چې د خاتمې ته د قرآن حاضر سي. حدیث شریف دی کمن شهد المغانم حين تقسم، لکه مجاهدینو چې غنیمتونه نیولي وي، مجاهدین یې تقسیموي، هر چاته یو برخه رسیږي، ټولو ته خدای پاک برخه ورکوي. او بل ځای کې راځي که څوک دغه خاتمې ته د قرآن حاضر سو، کمن شهد فتحا فی سبیل الله، لکه مسلمانانو چې فتح فی سبیل الله کړي، ته ورسې ورسره ملګري سي، هلته تا ته یو حصه درکول کېږي، په دې خاتمه کې هم درکول کېږي. او بل عالم وایي که چا ختم د قرآن وکړي په اول کې د ورځې، رحمت وایي پر ده باندې ملائکې تر څو چې ماښام کېږي. او که په ماښام کې چا ختم وکړي بیا رحمت وایي ملائکې تر څو چې سهار کېږي. نو سړی یا په اول کې د شپې ختم کوي. او امام بخاري صاحب وایي په ختم کې یوه دعا مستجابه د الله جل جلاله یې قبلوي. او کوم وخت چې ختم د قرآن یو څوک وکړي، قبل الملک بین عیدیه، الله دا ملک خدای پاک راجېږي وایي د دوو سترګو په منځ کې دغه مسلمان مچ کړي چې تا قرآن عظیم ختم کړي. ودې وایه نو دا لوی خوشي ده د دې سړي دپاره چې په تندي کې ملک مچوي. او که چا شک وکړي چې زه ختم ته حاضرېږم، خدای خبر چې ما ته به بخښه وسي که به نه وسي، وایي دې ته بخښه نه کېږي، بلکې یقین به وي چې خدای پاک ما بخښي په دې ختم کې د قرآن. او د هغه رقم امام احمد صاحب وایي چې ختم څوک کوي نو خپل اهل بیتو قریبانو دوستان دا به ګرده را جمع کوي چې خدای پاک ټوله وبخښي، او لاسونه به یې پورته کړي. نو د دې د قسمه څخه فضائل د قرآن ډیر دي. نو بیا به دعاوې څوک کوي په ښه حضور سره به کوي، قلبي حضور سره خدای پاک عدده دعاوې ورقبلوي. چې نبي علیه السلام بارک دعاوې کړي دي هغه خورا ډیرې دي، خو اوس کم دي. نو موږ تاسې به دغه وایو چې رب جل وعلا دې موږ اسلام او قرآن نه سره جدا کوي، موږ ایمان او قرآن نه سره جدا کوي. دا قرآن یو عظیم نعمت ته رب جل وعلا دی چې موږ تاسې سره موجود دی. او په دې قرآن ته به موږ تاسې په غټه عقیده ګورو. او دغه قرآن یو وخت داسې راځي چې خلک به اتفاق نه کوي، وایي ولاړ سي د عرش عظیم ته، الله جل وعلا ته یې داسې زګیروی وي لکه مچمچي. رب جل وعلا ورته وایي چېسته فریاد کوي قرآنه، وایي تاسو داسې چاته لېږلی یم چې هغه په ما عمل نه کوي، ما نه وایي، زما تعظیم نه کوي. نو
دا قرآن رب جل وعلا پورته کې باره د مځکې د سره څخه یوازې د خالي ورکې پاتې سي باره نو خلک دغه اشعار باره وایي ناولونه وایي دا شانو ته باره مخ نو دا قرآن دغسې پورته کېږي. نو په دې وجه باندې باید د قرآن منګولې ټینګې کړو چې زموږ په زړو کې نقش شي شپه ورځې ووایو دا قرآن. ډېر اولیا یعنې داسې خلک تېر سوي دي 80 کاله په د 80 کاله دوی په 24 ساعته کې غیر د خوب و خوراک څخه بل کار نه دی کړی بې له تلاوته د قرآن. او بیا چې وروسته چا په خوب لیدلي چې الله جل وعلا جنت ورکړي کامیابه کړي. نو قرآن موږ ستاسې د کامیابۍ ذریعه ده. په قرآن به منګولې ټینګو وایو به ډېر کوشش به کوو دا موږ ستاسې کامیابه کوي. حتی دا قل ولا شریفه چې سړی وایي په دغه کې پسې مړ سي د قبر د عذابه سوی خلاص دی. او په ورځ د 200 وارې که څوک د ورځې ووایي هره ورځ یې وایي چې دی ډېر ورخطا په ورځ کې د قیامت چې اوس به څه کوم رب جل وعلا ورته فرمایي چې اوس ما بنده ستا په رسته طرف زه د هغه لار واخله دی چې هغه لار واخلي ستا په جنت باندې ننوځي. 200 وارې قل ولا شریف 3 آیاته هم 3 وارې ویلې د بسته قرآن د تلاوت سره یو شی دا یو قل ولا شریف صورت. نو باید ډېر د قرآن تلاوت وکړو. قل ولا شریف ډېره وایاست فلق رب الناس ډېر وایاست ټوله قرآن ډېر وایاست. هسې خوندونه دي پر یو حرف لس نیکۍ دي الف لام میم 10 حرفه دي. نو خدای پاک چې زموږ ستاسې څخه دا په قبول حسن قبول کړي. موږ خو لایق د دې نه وو. الله جل جلاله چې جنتیان جنت واچي نو دوی وایي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد وي هغه ذات لره چې موږ ته هدایت و حق ته وکړي. که چیرې د رب جل وعلا هدایت نه وای نو موږ خو دا جنت ته نه سوی راتللی موږ خو دا حق لار نه سوی پیدا کولی. نو خدای پاک چې د یو چا څه حق لار پټه کړي دا هغه ډېر د زړه سوي دي. ډېر کوشش به سړی پر خپل ځان کوي بل ملګري ته به وایي استاذ ته به وایي ورور ته به وایي چې زه خو به ګمراه سوی نه یم فروش کال زه څنګه وم سږ کال څنګه یم. دا تغیرات په انسانانو کې راځي. دا اسلام په غربت کې شروع سوی دی بېرته به غریب کېږي. فطوبی للغربا خوشحالي دې وي دې غریبانو لره. نو غربت راغلی دی په آخري قرن کې واقع یو. شوق د دنیا ډېر دی شوق د پیسو ډېر دی شوق د قدرت ډېر دی شوق د نام و نشان ډېر دی. دا خوا د اخرت چې د ډېره تاریکه ده دا طرف د قرآن هر چا ته ډېره تاریکه ده. کفار ډېر کوشش کوي یو شوق جوړوي ډېر مصارف کوي خو هغه ته ترجیح و ترویج ورکوي. زه چې قرآن ترویجوم زما سره هېڅوک کومک نه کوي په دې کې. راسئ خیر دا نوي ځوانان په قرآن باندې اموخته کړو. دا ګل ګلزار ورته جوړ کړو مجلس د قرآن چې دوی ښه دلته تشویق سي دې قرآن ته. نو موږ ډېر مصارف کوو حتی دا اوس کې یو ځای دسمالو د مازګر چرګان جلاوه کبابونه جلاوه شیدې جلاوې پیروي جلاوه پیپسیانې رقم نعمتونه ډېر مصارف کوو. خو د قرآن په مجلس کې تاسې باور وکړئ د دغه شریخ پیسې په دا ګردو نسو برابروله. نو دا ګرده زموږ ستاسې کمزوري ده. نو تشویق څنګه زه وکړم دا نوي ځوانانو ته به تشویق کوي. نبي علیه السلام په حس علیه په حس کېده وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه سورة بقره تفسیر کړله وشه یې خیرات کړله وشه تقریبا 2 لک افغانۍ قیمت لري. نو دا قرآن باندې ارزي سړی بس دا قرآن ختم کړي خیرات وکړي صدقه وکړي تبرکات وکړي. نو الله جل وعلا دې قبول کړي. وما علينا الا البلاغ المبين. یو قرآن شریف راکړه د ژر خاتمه درته وایم. الحمد لله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم يا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا وصدورنا ووجوهنا وقبورنا بنور الإيمان واليقين. اللهم ارزقنا خير دارين واحفظنا من شر دارين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. خدایا دا تلاوت قرآن دا تفسیر شریف زموږ ته په قبول حسن قبول کړه. خدایا موږ عاجزه بندگان یو ستا د رحمت وړ نه یو ته مو وړ وګرځوه. خدایا ستا د جنت وړ نه یو ته مو اهل جنت ته وګرځوه. خدایا ته مو صفا وګرځوه که موږ د صفایي وړ نه یو ستا په فضل و کرم و رحمت سره مو صفا کړه. خدایا ته مو نجات په دنیا او آخرت کې را نصیب کړه. د دنیا او د آخرت د مکروهاتو څخه مو وساته. په دنیا او آخرت کې مو د هر قسم ذلت او شرمندګۍ څخه وساته.
خدای په دې دنیا کې مو د ظلمو کفرو فجرو څخه وساته خدای د دې د شرورو څخه مو وساته خدای د دې د مصیبتو څخه مو وساته خدای پر حق لار مو روان کړه خدای اتباع د کتاب او سنت را نصیب کړه خدای په دې قرآن باندې عمل را نصیب کړه خدای پاک د دې قرآن تلاوت را نصیب کړه خدای د دې قرآن سره زموږ محبت را نصیب کړه چې قرآن ته په زړه کې محبت ولرو او په محبت یې وایو خدای پاک چې موږ تاسې د خپل قهر او غضب څخه وساتي خدای چې زموږ مور پلار او اقربا او دوستان را وبخشي خدای چې زموږ مریضانو ته شفای کامله ورکړي خدای چې زموږ حاجتونه د سره کړي خدای چې موږ تاسو ته د خپل فضل او کرم دروازې را خلاص کړي وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اقول ما زاد خلق اجر